سلامونه قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي هرکلی نن په یوه بله ناروغۍ باندې بحث کوو چې هغه لنډ ډول کې تشریح کوو چې هغه د ستوني ناروغي ده. ستوني یا د مرۍ ناروغي ده. په دغې برخه کې چې دې ته موږ ټرانسلیټډ هم ویلی شو. کله چې د ناروغي رامنځته کېږي دغه غدوات چې کوم دي یا دغه غده چې کوم ده دا غټېږي پړسېږي. څو ډوله وایرسونه دلته موجود دي چې هغه کلامیډیا په نامه باندې یو ډول وایرس هم کېدلی شي. بل د دې تر څنګ چې کوم دی مایکوپلازما په نامه وایرس دی. بل کوم دی یو بل وایرس هم دی چې سټریپټوکوکس په نامه باندې وایرسونه دي چې د دغې ناروغۍ باعث کېږي. لاملونه یې څه دي؟ اکثره وخت که موږ فکر وکړو چې زموږ ځوانان ډېری وخت چې د سیګرټس کې د سیګرټونه هم رامنځته کېږي. د دې تر څنګ چې کوم دی ایوډین لرونکي مرکبات په دغو کې اختلالات او ګډوډي هم کېدلی شي چې د ستوني ناروغۍ ورته متوجه شي. بل په خاورو دوړو ګردونو کې ګرځېدل هم کېدلی شي چې مثلا د ستوني ناروغۍ پیدا شي. هوا خرابوالی هم کېدلی شي چې د ستوني ناروغۍ باعث وګرځېږي. همدارنګه ډول ډول نورې هم ستونزې دي. البته نور ډول ډول لاملونه دي چې مثلا د دغې باعث کېدلی شي. نقصانات یې که تاسو فکر وکړئ په خبرو کې ستونزې یو شخص ستونزې لري. همدارنګه په خوړلو کې ستونزې لري، په څښلو کې ستونزې لري، تنفس کې ستونزې لري، همدارنګه د خولې وچوالی لري، همدارنګه د ستوني التخاب لري یعنی درد کې سوخت لري، د ستوني خارښ لري، ډول ډول نورې هم ستونزې لري چې مثلا دې سره خبرو سره علق وچیږي یا علق چې کوم دی مرۍ تالو په اصطلاح باندې دا هم ورسره وچیږي یا مثلا درد کې په اصطلاح سره. درملنه یې څنګه کولی شو؟ قدرمنو لیدونکو لنډه درملنه دا ده که چېرې تاسو سره ډاکټر نږدې وي کوشش کوئ چې ډاکټر ته مراجعه وکړئ. اما که چېرته ډاکټر نه وي په کور کې که چېرته ازیترومیسین په نامه باندې 500 ملي ګرامه ګولۍ دي هغه که چېرته کور کې پیدا کېږي کولی شي د هغې څخه استفاده وکړه. همدارنګه پرسټامول ګولۍ هم کولی شي چې مثلا د دغې ناروغۍ په تداوۍ کې تاسو سره مرسته وکړي. که چېرته بیا بروکسال ډیم په نامه باندې شربت واوسي هغه که چېرته په کور کې پیدا کېږي هغه هم استفاده کولی شي. اما دلته یو شرط دا دی چې زنانه باید یا خویندې باید په خپل سر باندې درمل استعمال نه کړي ځکه نور نقصانات هم دلته متوجه کېدلی شي. که چېرته دغه درمل په کور کې پیدا کېږي باید ډاکټر صاحب سره باید تماس وشي. کله چې ورسره تماس وشي د هغې په هدایت او لارښوونې سره باید دغه درمل استعمال شي. نو که چېرته دغه په اول لومړی خبره دا ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. اما که چېرته بیا نه وه نو کېدلی شي چې له دغې درملو څخه په کور کې استفاده وکړي. نو خدای دې وکړي د ستوني په ناروغۍ د هغې په وایرسونو د هغې په لاملونو همدارنګه د هغوی په ټریټمنټ یا په درملنه باندې پوه شوي یاستئ. ډېره مننه.